أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم پس پتاسو فی المنافقین پبارا د منافقانو کې د منافقانو په حق لا فئتین چې دو ډلې شوي والله ارکسهم او الله تبارک وتعالى الټکل دوی بما کسبوا په سبب د کسب د دوی په سبب د عملونو د دوی اتريدون آیا غواړی تاسو ان تهدو دا چې هدایت وکي تاسو من هغه چاته ادل الله چې گمراه کړي دي الله تبارک وتعالى ومن يضلل الله او سوق چې گمراه کی الله تبارک وتعالى فلن تجد له سبيلا نو نبم مت د هغه د پارا سلارا ودو او غواړي دا کافران ودو او غواړي دوی لو تکفرون چې تاسو هم کافران شئ تاسو کافران شئ کما کفرو لک سرنګي چې کافران شوي دي دوی فتكونون سواء نشيب تاسو برابر فلا تتخذوا منهم پس منی سي تاسو د دوینا اولیاء دوستان حتا یهاجروا تر دې پوري چې دوی هجرت وکي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کی فان تولوا پس که چری دوی مخ واړولو فخذوهم نونی سي دوی لرا وقتلوهم او قتل کی دوی لرا حيث وجدتموهم پکمزه کې چې بیا مو مې تاسو دی لرا ولا تتخذوا منهم او منی سي تاسو د دوینا مجوړوي تاسو د دوینا وليا دوست ولا نصيرا او نمددگار الا الذين مگر هغه خلق يصلون چې یوځي کیږي الى قوم د هغه خلق سره بينكم چې پستاسو پمینس کې وبينهم او د دوی پمینس کې میثاق معاهدوي او جاءوكم یا راشد دوی تاسو ته حسرت صدورهم چې تنگ شوي وي سینې د دوی ان یقاتلوکم دا چې دوی جنگو کی د تاسو سره او یقاتلوا قومهم یا دی جنگو کی د خپل قوم سره ولو شاء الله او کچر غختلوی الله تبارک وتعالى لسلطهم علیکم نو مسلط کړي به دوی په تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا دوی بجنګیدل تاسو سره فإن اعتزلوکم پس کچری دوی پریګ دی تاسو فلم یقاتلوکم پس جنگ نکوي د تاسو سره والقوا او راواچوي را اغرزوي الیکم د تاسو ته السلام پیغام د سلامتیا پیغام د صلح فما جعل الله پس ند ګرځولي الله تبارک وتعالى لکم تاسو د پاره علیهم په دوی باندې سبیلا سلار ستجدون زرد چې بیا به مو تاسو آخرینا نور خلق یریدون چې دوی غواړي ان یامنوکم چې دوی په امن کې شي تاسو نه ويامنو او په امن کې شي قومهم د خپل قوم نه کلما ردوا هر کله چې دوی را وګرځولي شي ال الفتنه د فتنه طرف ته د فساد طرف ته ارکسو فیها نو اړولې وګرځولي شي پدې کې فإن لم يعتزلوكم پس کچری دوی په ډډ نشي د تاسو نه ويلقوا او راوان چوي الیکم د تاسو ته السلام پیغام د صلح ويكفوا ايديهم او دوی من نکړي لاسونه خپل فخذوهم پس اونې سي دوی لرا وقتلوهم او قتل کوي دوی حيث ثقفتموهم پکمزه کې چې بیا مو مې دوی واولائکم او دغه خلق جعلنا لكم غرزول د مونږه ستاسو د پاره علیهم په دوی باندې سلطان مبینا قوت خکارا